نن پنجشنبه د 1401 هجري لمریز کال د غوي 8 او د 2022 میسوي کال د اپریل 28 نیټه ده. په سر کې د نن ورځې د مهمو خبرونو سرټکی. د چین په مرسته کابل کې پر 3000 کورنۍ خوراکي توکي ویشل شوي. د افغانستان بشري ناورین د سیمې پر هیوادونو اغیز لري. له امریکا د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت نظامي تجهیزات پاتې دي او ملګري ملتونه وایي چې د اوکراین جګړه ژر ختمه شي. اوس هم بشپړ خبرونه. زه قدرت الله هاشمیم، تاسو د ځلا نیوز خبري ساعت لیدونکي یاست. د چین په مرسته کابل کې پر 3000 کورنۍ خوراکي توکي ویشل شوي. د افغانستان اسلامي امارت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په کابل کې پر 3000 بېوزلو کورنیو د خوراکي توکو د ویشلو خبر ورکړی دی. یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې تېره ورځ کابل کې پر 3000 کورنیو خوراکي توکي ویشلي دي. دا مرسته چې د چین هیواد له لوري شوې وه، هرې کورنۍ ته 50 کیلوګرامه وریجې توزیع شوي دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی ویلي چې اسلامي امارت د چین له مرستې او همکاریو مننه او د یاد هیواد د لا ډیرو مرستو غوښتنه کوي. د یادونې ده چې واک ته د اسلامي امارت تر رسیدو وروسته چین له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې تر نورو ټولو هیوادونو مخکښ دی. د افغانستان بشري ناورین د سیمې پر هیوادونو اغیز لري. پاکستان وایي د افغانستان روان بشري ناورین د سیمې پر ټولو هیوادونو اغیز لري. د پاکستان نوي لومړي وزیر شهباز شریف د اسلامي هیوادونو له سفیرانو سره په یوه میلمستیا کې د افغانستان پر مسله خبرې کړې دي. نوموړي ویلي په افغانستان کې بشري ناورین روان دی او د ټولو اسلامي هیوادونو مسؤلیت دی چې د دغه ناورین په ختمولو کې همکاري وکړي. هغه ویلي د دې ناورین ناوړه پایله به ارومرو د پاکستان او ایران په څیر د افغانستان نږدې ګاونډي حس کړي. نو له همدې امله ټولو ته پکار ده چې په دغه هیواد کې د وضعیت د سمېدو او اقتصادي همکاریو لپاره ژمنتیا وکړي. هغه همداراز ویلي چې په سیمه کې باید له افغانستان سره د مرستو لپاره یوه واحده ډله رامنځته شي څو د افغانانو د ژغورنې لپاره ګډه هڅه وکړي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د میلیارډونو ډالرو په ارزښت وسلې او مهمات ترې پاتې دي. CNN په یو راپور کې ویلي چې امریکا تیر کال له افغانستانه ووته، خو د وتلو بهیر د ناسم مدیریت له امله په افغانستان کې 2.2 میلیارډو ډالرو په ارزښت وسلې او مهمات پرېښي دي. سرچینه وایي چې په دې وسلو او مهماتو کې جنگي الوتکې، ټانکونه، موټرونه، وسلې، مهمات او له ځمکې هوا ته وسلې شامل دي. سرچینه وایي چې امریکا له 2001 بیا تر 2020 کال پورې افغان پوځ ته د شاوخوا 13 میلیارډو ډالرو په ارزښت وسلې او مهمات ورکړي دي. خو د پینټاګون وروستی راپور ښیي چې د 2.12 میلیارډو ډالرو په ارزښت وسلې او مهمات ځانګړي د افغانستان د نوي حکومت په واک کې دي. په راپور کې راځي چې امریکا ځانګړي د یادو وسلو د لمنځه وړلو او یا بیرته راوړلو لپاره کوم پلان نه لري. او ملګري ملتونه وایي تمه لري چې د روسیې او اوکراین جګړه ژر ختمه شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د اوکراین په پلازمینه کیف کې رسنیو ته ویلي له روسیې سره خبرې کړي او له اوکراین سره به هم بحثونه ولري او تر ټولو ستره هڅه یې دا ده چې نور دغه خونړۍ جګړه د خبرو له لارې ختمه کړل شي. د ګوتریش په وینا د نړۍ هر وګړی حق لري چې په سوله ییز او امنیت کې ژوند وکړي. نو له همدې امله روسیې او اوکراین ته پکار ده چې له جګړو تیر شي او د خبرو لار خپل کړي. ګوتریش تر دې وړاندې له پوتین هم غوښتي و چې جګړه ودروي. پوتین وایي د مذاکراتو لارې پرانیسته ده، خو اوکراین د جګړې غوښتونکی دی او د جګړې دوام یې غوره کړی دی.